د ننګرهار اچین ولسوالۍ اوسیدونکی 45 کلن امیرګل کلونه کیږي چې د کهي بازار کې د څپلیو جوړولو پر کاروبار بوخت دی. امیرګل وایي د څپلیو جوړولو کار یې په ګاونډي هیواد پاکستان کې زده کولو، خو کلونه مخکې خپل هیواد او سیمې ته د راستنېدو سره سم یې د څپلیو جوړولو هټۍ جوړه کړه چې لومړیو کې سختۍ وګاللې، خو اوس له کاره خوښ دی. یاره الحمدلله بس خو تر خوشحاله یم، بس په دې خپل لا کې ښه حال رزق بس په دې کې ماته خدای را رسوي، کله 2000 شي کله 3000 شي. نوموړی دغه راز وایي د ځان ترڅنګ یو شمېر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. کار یې په غوړېدا او ګڼ پیرودونکي پیدا کړي دي. موږ مطلب 4-5 رقمه جوړو، خو اکثره دغه خلک ډېر اخلي، پنجهداري او دغه باندې څپلۍ دا خلک ډېر اخلي. د هغه په خبره هره ورځ له 3 تر 4 زره افغانیو مزدوري کوي او له مسؤلینو غواړي پر خامو موادو ورته ټیکس راکم کړي چې د څپلیو جوړولو کار یې لا وغوړېږي. نوموړی همدارنګه پر بې روزګاره ځوانانو غږ کوي چې د ده په څیر دې له لږې سرمایې شخصي کاروبار پیل کړي. د کار له نشتوالي به پرې خلاص او راتلونکي به یې سرمایه ډېره او کورنۍ به یې هم ساتلې وي.